ما پسې ارمان درځي که نه درځي ما پسې ارمان درځي که نه درځي او څه نه څه خفګان درځي که نه درځي ای د پښتنو قاتله ووایه ای د پښتنو قاتله ووایه قبر ته ماران درځي که نه درځي سلام او مینه د وطن ستوري خپرونې خوږو مینوالو په سلامونو احتراماتو مه هرکلی کوم تمه ده روغ جوړ به وئ خوشحاله به وئ قدرمنو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه چې په دې خپرونه کې مو شاعرانو ورونو سره د دوی په شعر شاعرۍ او شخصي ژوند خبرې اترې کوو د ډېرو ملګرو په غوښتنه سره چې تاسو لاړ شئ او زهیر صاحب سره ښکلې مرکه جوړه کړئ نو خوشحاله یم نن سره عبدالله ظهیر صاحب په دې خپرونه کې مېلمه دی دوی سره به خوږه خبرې اترې هم کوو خوږه شعرونه او غزلې به ترې نو ټول ناول ورته په دې خپرونه کې هرکلی او ستړي مه شي وایو ظهیر صاحب تاسو ته په دې خپرونه کې هرکلی او ستړي مه شي ډېره زیاته مننه ساجد خټک وروره ستا هم ډېره مننه چې د دومره لرې نه رالې کرک نه رالې کوهاټ ته که څه هم دغه زموږ خپلې سیمې دي خو بیا هم فاصله شته په تګ راتګ کې ستاسو د راتللو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ مننه ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوو لاله چې موږ ته مو دغه یو څو شېبې راکړلې دا راته ووایي چې ژوند مو څنګه روان دی او ادبي هلې ځلې مو څنګه روانې دي شکر دی الحمدلله ژوند خو تر دې دمه ډېر ښه روان دی او ادبي هلې ځلې هم ښې روانې دي ډېره ښه ده پروګرام طرف ته به راشو نو وخت به نه ضایع کوو که یو څو غزلونه مو راته وویل ډېر به ښه وي یو څو غزلونه ساجد صاحب خو د یو څو غزلونو غوښتنه وکړه که څه راته یادېږي هغه به درته ووایم اول خو بیخي ړومبۍ تازه شعرونه دي چې ستاسو د پیج ملګرو ته د ډالۍ وي چې خپلو لوظونو باندې مه خیجه راوبه غورځې خپلو لوظونو باندې مه خیجه راوبه غورځې په قسمونو باندې مه خیجه راوبه غورځې خپلو لوظونو باندې مه خیجه راوبه غورځې په قسمونو باندې مه خیجه راوبه غورځې او درته به ښې ډېرې خیرې وکړي ازار به واخلې درته به ښې ډېرې خیرې وکړي ازار به واخلې د خلکو زړونو باندې مه خیجه راوبه غورځې درته به ښې ډېرې خیرې وکړي ازار به واخلې د خلکو زړونو باندې مه خیجه راوبه غورځې ای د ښکلا او د خوشبو قاتله دا څه کوې ای د ښکلا او د خوشبو قاتله دا څه کوې په ګلابونو باندې مه خیجه راوبه غورځې ډېره مننه او یو څو نور شعرونه دي چې د بلا ښکلو نه ښکلی یو سړی دی د بلا ښکلو نه ښکلی یو سړی دی ما په زړه پورې نیولی یو سړی دی ساجد صاحب د بلا ښکلو نه ښکلی یو سړی دی ما په زړه پورې نیولی یو سړی دی شور یې دومره دی په ذات کې لکه تندر شور یې دومره دی په ذات کې لکه تندر خو د ځمکې په شان غلی یو سړی دی شور یې دومره دی په ذات کې لکه تندر خو د ځمکې په شان غلی یو سړی دی او ستوري هم ګوره د ده په انتظار دي موده پس دلته راغلی یو سړی دی ستوري هم ګوره د ده په انتظار دي موده پس دلته راغلی یو سړی دی او د برباد زندګۍ بدل ته اخلم د ګریوان نه مې نیولی یو سړی دی د برباد زندګۍ بدل ته اخلم د ګریوان نه مې نیولی یو سړی دی ای زهیره چې خفه یې چېرته نه کړې ای زهیره نازولی یو سړی دی د بلا ښکلو نه ښکلی یو سړی دی ما په زړه پورې نیولی یو سړی دی ډېره مننه ساجد جانه تا ته او ستاسو د ټولو ملګرو ته دغه ټپۍ ډالۍ وي چې ای زما خپله نښه یوسه د ګلاب ګله نښه یوسه زه تر کابله نښه یوسه د لاس مې بله نښه یوسه دسمال مې مه وړه زه پرې اوښکې پاکومه او د تربګنو په وطن راغلم د لیونو په وطن راغلم د شازلمو په وطن راغلم او د پښتنو په وطن راغلم حجرې خالي وي ځوانان جنګ ته تللي ونه او اوس ډېر خفه یمه جانانه ځان ته غوسه یمه جانانه اوده یمه جانانه او هغسې نه یمه جانانه
که نن سبا دې ولیدم لیونی یم هغسې نه یم جانانه که نن سبا دې ولیدم لیونی یم او هره خبره یې د پښتو ده دغه وطن د ملالو ده د شملورو شازلمو ده او کوټه مو توره په لوګو ده ما ته تکیه شه دیوال ډډې توروي نه او د کور غمونه مې مازغه خوري دا ټپه خو تاسو ډېره اورېدلی د کور غمونه مې مازغه خوري د وطن غم مې بیخي زړه خوري بلا راغلی پښتانه خوري هندوان د غواو غوښې نه خوري مسلمانان د خپلو ورونو غوښې خوري نه او خالي انګړ دی تش میدان دی یو بې وفا ترې نه روان دی څه د غمونو ډک باران دی کور مې د خپلې مینې وران دی د چا چې ورانې مینې وینه مو ژاړمه او ښه په دلو ښه په درنو کاڼو دلوي په پښتنو کاڼو دلوي په لیونو کاڼو دلوي او په کابلو کاڼو دلوي چې د شلېدلې یارۍ بیا تړي بندونه او یا به وکلی یا به ښارو زه به ورتلمه زما کارو هلته مې کور د ښکلي یارو چې مې د مست ځوانۍ وارو ساجده د چا به کارو چا باسې غږ کوونه او بلا غمونو کې راګیر وې زما د زړه د کلي تیر وې ای د ګلاب د ګل په څیر وې او جانانه لږ لږ رانه هیر وې کوم ځواني مرګ شپېلۍ وهي غر کوي ډېره مننه دغه یو څو ټپیزې بس تاسو ټول اردونکو ته ډالۍ ډېره ښه ده ظهیر صاحب ډېر خوند یې وکړو مینهواله به ترې خوند اخیستی وي دا راته ووایي چې تر دې دمه مو څومره لیک کړی دی مینهوالو ته دغه وضیحه کا او یا کتاب مو شته دی یا نشته دی یا روان دی دې باره کې لږ معلومات راکړئ ډېره مننه ساجد صاحب تقریبا د یو کتاب نه زیات لیکل مو کړي که شعرونه غزلونه داسې ټپې یا مختلف اصناف که نه او کتاب به مې تقریبا داسې ووایه چې خلک د کتابونو والا پسې ګرځي زما د الحمدلله د خپرندې ټولنې ملګري دي 2-3 ملګرو 2-3 ځل راته وي چې خپلې غزلې خپله شاعري موږ ته وسپاره مونږ یې چاپ کوو خو زه هغې ته هم جوړ نه شوم چې هغو ته مې خپله شاعري چاپ سپارلی وي او غزلې کتاب مې چاپ کړی وی انشاءالله چاپ به شي په لږو ورځو کې بیا به ستاسو د چینل د طرف نه ملګرو ته معلومات وشي انشاءالله الله دې وکړي چې راشي ملګرو ترلاسه شي په هره مرکه کې ما باندې ملګري وایي په هره مشاعره کې وایي تا هم وي ما ورته وایي چې دا ما ډېر ویلی هرې ځای کې وایي ما پسې ارمان درځي که نه درځي ما پسې ارمان درځي که نه درځي څه ناڅه خفګان درځي که نه درځي او استاذه حال د وطن څنګه دی سکول ته ماشومان درځي که نه درځي اوس خو د غربت چپو وهلی یې اوس درته یاران درځي که نه درځي د پښتنو قاتله ووایه قبر ته ماران درځي که نه درځي د پښتنو قاتله ووایه قبر ته ماران درځي که نه درځي هسې نه چې ځان دې ملا کړی وي ټکي د قرآن درځي که نه درځي او هلمنده ستا دشتو میرو ته اوس هغه شان کوچان درځي که نه درځي او د علم جشنه څه احوال راکه نن سبا هندوان درځي که نه درځي او په محلونو کې ودو خلکو څاڅکي د باران درځي که نه درځي او ظلم به ظهیره په خپل ځان نه کړې قدر د خپل ځان درځي که نه درځي او یو څو شعرونه نور دي چې ژوندون ښه دی تجربې مې پکې وکړې بلا ډېرې یارانې مې پکې وکړې ژوندون ښه دی تجربې مې پکې وکړې بلا ډېرې یارانې مې پکې وکړې او ستا د زړه د کلي تور تور دیوالونه څه مایوسه غوندې شپې مې پکې وکړې ستا د زړه د کلي تور تور دیوالونه څه مایوسه غوندې شپې مې پکې وکړې مونږه داسې د یو بل نه مرور یو روغه نه کېږي جرګې مې پکې وکړې مونږه داسې د یو بل نه مرور یو روغه نه کېږي جرګې مې پکې وکړې دا اعزاز مو پښتونخوا ته حاصل شوی چې ښې ډېرې جنازې مې پکې وکړې دا اعزاز مو پښتونخوا ته حاصل شوی چې ښې ډېرې جنازې مې پکې وکړې په دې ښار کې خو نور هېڅ نشته ظهیره بس د ښکلو تماشې مې پکې وکړې
ژوندون ښه دی تجربې مې پکې وکړې بلا ډېرې یارانې مې پکې وکړې ډېره مننه ډېره ښه جزایل الله دغه غزل ما ته خپله باندې انتهایي ډېر زیاته مزه راکوله بالکل دا ډېرو خلکو خوښ کړی مننه د دغې فرمایش وکړلو او څه پیغام لرئ هغه زموږ مینوالو ته دغه کیمرې په سترګه باندې څه پیغام ورکوئ یاره ساجد صاحب موږ دومره غټ خلک نه یو چې زموږ پیغام به خلک واوري په هر حال تعلیم سره مینه او لر او بر پښتانه غټ پیغام زما نن دغه دی چې لر او بر پښتانه دې کم از کم زمونږ دغه سوال ومني چې په سوشل میډیا دی یو بل ته کنځل نه کوي زمونږ خویندې شریک دي زمونږ میندې شریک دي زمونږ کلتور شریک دی زمونږ دود شریک دی زمونږ دستور شریک دی زمونږ مذهب شریک دی مونږ رواج شریک دی زمونږ هر څه شریک دي مونږ رشتې کړې دي د ځینو خلکو خویندې بره وطن کې واده دي ځینو د بره وطن خویندې په دې وطن کې واده دي زمونږ د سوشل میډیا باندې چې مونږ یو بل ته کنځلې کوو یو بل سپکو دا ټوله دنیا ګوري دا هغه خلک هم ګوري څوک چې د دې ملک خلاف دي څوک چې د بر ملک خلاف دي هغو د دې نه خوند اخلي نو زه کم از کم زما نننی پیغام د دغې مرکې ستاسو د لارې دغه دی چې کم از کم یو بل ته کنځلې مه کوئ یو بل سره مینه وکړئ او په محبت باندې په مینه باندې وطنونه آبادېږي په نفرتونو باندې وطنونه ورانېږي په زړونو کې کرکه پیدا کېږي یو بل ته په زړه کې کرکه مه پیدا کوئ یو بل سره مینه وکړئ او دغه زموږ پیغام دی خوشحاله به یو ډېره مننه او ساجد صاحب ستاسو نه هم مننه چې راغلی او موږ ته دغه دروند وخت راکړو خوشحاله راته اوسئ ډېره ښه ده ډېر ښکلی پیغام راکړو پښتنو باندې او بس دغه پښتانه چې په دغې باندې عمل وکړي الله دې ټول پښتانه یو ځای کړي یو موټی یو اتفاق دې کړي نو ملګرو د بنده زړه نه غواړي چې دغسې ادبي محفلونه دې راغونډ کړی شي خو بهرحال د هرې خبرې یو اختتام وي تر بلې مرکې پورې مسپارم د خدای په امان